درجنو پاکستانی عسکر هلاک شول خو ولسمشر یې آنلاین گیم کوي. عارف الوی د پاکستان ولسمشر دی. په دې وروستیو کې د دوی سلګونه عسکر په بلوچستان او پښتونخوا کې هلاک او زخمیان شول. وزیرانو او مسؤلینو یې بیلابیل بیانونه ورکړل خو ولسمشر یې بیا د ورډل په نوم آنلاین گیم کولو ته مخه کړې. الوی ښه کړي ځان یې له غمه خلاص او گیم یې کاوه، ولې نورو چارواکو د خپلو وارخطا عسکرو مورال په درواغو کاوه. باجوه بلوچستان کې ډیر درواغ ورخطا عسکرو ته وویل خو هغوی بیا هم وتښتېدل. عارف الوی د یادې آنلاین لوبې گیم ټویټ پر خپله ټویټر پاڼه باندې وکړ چې له سختو انتقادونو سره مخ شو، ځکه نو یې هغه ټویټ بیرته ډیلیټ کړ. په ټویټر کې پر عارف الوی سخت انتقادونه وشول او یو شمېر پاکستانیان سخت غوسه ول. خبریال سلیم صافي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یوه هیواد ولسمشر په دې حالاتو کې څنګه گیم کولی شي او بیا یې پر ټویټر خپروي. کیدای شي دا حکومت په ناجایزه ډول رامنځته شوی وي او یا هم د الوی اکاونټ هیک شوی وي، ځکه چې د یوه ښه خاندان سړی داسې د ماشومانو کارونه نه کوي. یو بل خبریال طلعت حسین هم پر ټویټر باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي دا ډېر د شرم خبره ده چې هیواد د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی خو ولسمشر یې گیم کوي. له دې سره ترخوا د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر شیخ رشید احمد باندې هم د هغه څه له امله چې د پنجګورې نوم یې سم نه و لیکلی نیوکې شوي او خلک په دې نظر دي چې اسلام آباد بلوچستان له پامه غورځولی. د بلوچستان په نوشکي او پنجګوره کې د بلوچ مجاهدینو له لوري 2 نظامي مرکزونه په نښه او د دوی په وینا چې سلګونه پاکستاني عسکرو ته یې مرګ ژوبله واړوله. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.